أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. قسم دې پستوري کله چې هغه ډوب شو ستاسو ملګری نه بیلاری شوي دی او نه په غلطه لار روان شوي دی. هغه د خپل نفس د خواهش نه خبرې نه کوي. دا خو یو وحیده چې په هغه نازلول کیږي. هغه ته یو زبردست قوت والا تعلیم ورکړي دی چې هغه ډېر د حکمت خاوند دی. هغه مخامخ راغې ودرې دو په دا حال کې چې هغه د افق په اوچت غاړه وو. بیا نږدې راغې او بره په هوا کې ودرېدو ان تر دې پورې چې د دوو لیندو برابر یا د دینه سکمه فاصله پاتې شوه. پس دا غینا هغه د الله بندتا هغه وحی ورسوله د کمی رسول چې داغه په ذمہ وو. هغه سچي نظر ولیدل په هغه کې زړه دروغ شامل نکړل. آیا اوس تاسو داغه سره په هغه څه جګړه کوي چې هغه پسترګو ویني؟ او یو ځل بیا هغه د سدرۃ المنتهى په خوا کې هغه ولیدو چې هلته ورسره جنت المأوا دی. او په هغه وخت کې په سدره باندې راخورېدل سچ راخورېدل نسترګو برېخې دی او نه د حد نه واوړې دی. او هغه د خپل رب لوی لوی نخې ولیدلې. اوس دا لګوای چې آیا تاسو چری د دې لات او د دې عزا او دریم د یوې بزرګي منات په حقیقت باندې سغور هم کړي دي؟ آیا زامن ستاسو د پاره دي او لونه د خدای د پاره؟ دا خو ډیر د بینصافۍ تقسیم شو. په اصل کې دا نور هیڅ نه دي، بس تش یو څو نمونه دي چې تاسو او تاسو پلار نکونو یې خودلې دي. الله د دوی د پاره هیڅ سند نه دی نازل کړي. حقیقت دا دی چې دا خلق تش په وهم او ګمان پسې روان دي او د نفس د خواهشاتو مریدان جوړ شوی دي. حالکه د خپل رب د طرف نه هغه ته هدایت راغلي دي. آیا انسان چې سغواړي داغه د پاره هم هغه حق دی؟ د دنیا او د آخرت مالک خو خاص الله دی. په اسمانونو کې څومره ډېری فرښتې دي، داغوی سفارش هم هیڅ پکار نشي راتلې تر سوچي الله د یو داسې سړي په حق کې د سفارش کولو اجازت اونکړي چې داغو د پاره هغه څه درخواست اوریدل غواړي او داغو خوخوي. خو کم خلک چې اخرت نه مني هغه په فرښتو باندې د بزرګو خزو نمونه دي. حالکه د دې معاملې هیڅ علم هغه ته حاصل نه دی. هغه صرف په ګمان پسې روان دي او ګمان د حق په ځای هیڅ کار نشي ورکولای. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم څوک چې زموږ د ذکر نه مخ اړوي او د دنیا د ژوند نه سیوا بل هیڅ مقصد نه لري هغه په خپل حال باندې پرېږدا. د دې خلکو د علم حد بس هم دا دی. دا خبره ستارب ته خمالومه ده چې داغه د لارې نه څوک بیلاری شوی دی او څوک په نیغه لار روان دی. او د ځمکې او د اسمانونو د هر څیز مالک خاص الله دی. د پاره د دې چې الله بدعمل خلق لا داوی د عملونو بدله ورکړي او هغه خلق لا خه بدله ورکړي چې نیک عمل اختیار کړي دي او د لوی لوی ګناهونو نه او د بے حیاي د کارونو نه ځان ساتي. سیوا د دینا چې سواړو ګناهونه تر وشي. بشکا ستارب د فراخي بخاني مالک دی. هغه تاسو د هغه وخت نه خپې جنې کله چې هغه د ځمکې نه تاسو پیدا کوي او څو وخت چې تاسو لا د خپل مایندو په خېټو کې پراته وای نو د خپل ځان د پاکۍ داوی مکوي. هغه خپې جنې چې په حقیقت کې متقی څوک دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم تا هغه سړی ولیدو چې هغه د الله د لارې نه واوړېدو او لکشان مالی ورکړو او منشو. آیا د هغه سره د غیب علم دی چې هغه حقیقت ویني؟ آیا هغه ته هغه خبرې ندی رسیدلی کمی چې د موسی علی السلام په صحیفو کې او د هغه ابراهیم علی السلام په صحیفو کې بیان شوی دی چې هغه د وفا حق ادا کړ؟ دا چې یو بار اوچتون کې با د بل بار نه اوچتوي او دا چې د انسان د پاره بس هغه سدي چې د کم د پاره هغه کوشش وکړو او دا چې د هغه کوشش به ډیر زر ولیدي شي
او داغه پوره بدلبا هغه لور کړی شي او دا چې اخر نه اخر ستارب تر رسیدل دي او دا چې خاص هغه او خندول او هغه او جړول او دا چې خاص هغه مرګ او ژوند ورکړو او دا چې هغه د نر او د خزي جوړه پیدا کړه د نطفه د یو ساس کې نه کله چې هغه رحم تواچول شي او دا چې دوباره ژوند ورکول هم د هغه ذمہواری ده او دا چې خاص هغه انسان غنی کړو او جایداد ورکړو او دا چې هغه د شعرا رب دی او دا چې خاص هم هغه اولنی عادیان هلاک کړل او سمودیان داسې ختم کړل چې په هغه کې هیڅوک باقی پرې نه خودو او دا غوینه مخ کې د نوح علی السلام قوم تباہ کړو ځکه چې هغوی سخت ظالمان او سرکش خلق وو او پاستر شوی کلی اوچت کړل او راغزاري کړل بیا یې خور کړو په هغوی باندې هغه څه چې تاسو خپې جنای چې سي خور کړو نو اے انسانا تو به د خپل رب په کوم نعمتونو کې شک کوي دا یو خبرداري دی د لومبو خبردارونه راتلون کې ساعت نږدې راغله دی د الله نه بغیر بل څوک داغه د فکون کې نشتا آیا دا هغه خبرې دي چې تاسو په تعجب کوئ خاندئ او جاړئ نه او پسندرو تماشو دا شاته غورځوئ آیت سجده الله ته سجده ولګوئ او بندگی وکړئ